15 فوټه ځمکې په وجه باندې چې دنه نن څلور کسان د دنیا نه رخصت شول. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ. زموږ خلک دومره لیونی کړی دی کنه چې خلک تومانچه او ماشین راغلي او په هغه باندې یو بل ولي او د ځمکې د پټ د پاره چې دنه هغه یو بل ختمي ملګرو. دا واقعا راغله ډیره افسوسناک واقعه ده چې د تر زامنو سره چې دنه لانجه و د تر او د تر نور زامنو ملګرو داسې وشول کنه چې هغه چې په بل پس اخر کار ماشینان نه واغستلو. ویل چې یو کس ته ویل کنه چې دا وب راځي دا به زما د پټي پیزو بکوم او بل ته ویل چې نه په دې وب چې کوم راځي په دې ځکه باندې دا به خپل پټي ته چې دنه پټای به چې دنه پیو بکوم دغه نه پس چې دنه وران شوی دي او تر زامن لګیدلې دي او اخر کار چې دنه د درې ورونه او دغه پلار چې دنه د دنیا نه رخصت کړی دي. د 15 فوټو ځکه په وجه باندې چې دنه هغه چې دنه ماشینان نه واغستلو او هغه چې دنه ختم کړل او درې کسان چې دنه په دې کې زخمیان دي او په هسپتال کې پراته دي او چې دنه هغه د مرګ سره چې دنه دوه کې بس په مرګ په حالاتو کې ښه دي چې دنه سیریس حالاتو کې دي. ډیر افسوسناک واقعه راغله پښتنو نن سبا د یو فوټ او د انچې په ځکه په وجه باندې چې خلک د یو بل سره چې دنه جنگونه کوي د یو بل په ماشینان نه اخلي یو بل ودی یار او دا چې چرته هم مکه وای دا سمکه چې دنه ټول د الله رب العزت ته او دا ټول چې دنه فاتحه ده دا کته سوچ وکړئ کنه خلک وای کنه چې دا قبر هم نصیب شنه دام شکر واسه نن سبا چې د دین خلکو قبر هم نه نصیب کیږي ها نو زما ټول پښتنو ته خواسته چې دا ایس هم زمونږ نشته دی وای هغه سستادي چې کومه تا واغستلو او کومه چې تا وخوړلو او داغه نه پس دا ټول دنیا چې دا پاتې ده کدا سوچ وکړئ کنه د څومره وخت نه دنیا روانه ده او دا دنیا چې دغه دنیا ده او خلک دې دنه مړ کیږي هغه دي او د 15 فوټو په وجه باندې چې نن څلور کسان د دنیا نه لاړل ښه د 15 فوټو په وجه باندې چې په دې کې باندې به زما په دې کې باندې اوپر راځي دا به زما پټي ته ځي خپل پټي وبکوم ابل کا سوته ویل چې نه په دې کې باندې به اوپر راځي دا به خپل پټي ته تلم او 15 فوټه ځای او پاغه باندې چې دنه لانجه وکړه او څلور کسان په دنیا نه رخصت شول یو پلار او څلور درې زامن چې دنه هغه د دنیا نه رخصت شول هغه لاړل یار او درې کسان چې دنه هغه اوس هم په هسپتال کې دي په سیریس حالات کې دي. په دې باره کې تاسو وایي خو دې کمنټ وکړئ یو ډېر افسوسناک واقعه راغله موږ دې لپاره بیانو کړو چې موږ په وجه باندې چې یو بل مو ولا یو بل چې دنه ختمول ان چې په ځای باندې په پوک باندې دا به تاسو هیڅ هم نشي کولای تاسو چې دنه پوک په ځای باندې چې دنه خپل چې دنه دښمنۍ مو جوړوي بل انسان چې دنه مقتلوي کته تاسو وګورئ کنه اسلام وایي کته چرته یو کس قتل کې هیڅ دغه پتا چې ټول انسانيت قتل کړی ښه نو بل دا چې د چرته هم داسې مکوي زما ټول پښتنو ته خواسته چې زموږ او دې قصونه چې دنه لګ په صحیح طریقه باندې چې دنه ویش او دا قصې میسه کوي چې بل ورځ چې دنه تاسو لانجه کنجې ناراضي ماشين او تومانچه ته چې دنه بیا خلک نه اوري ملګرو نو زما ټول پښتنو ته خواسته چې همیشه صبر کوي او تحمل نه کار اخلي ځکه چې دا دنیا روانه ده ګوره ښه دا دنیا چې دا نو ورو ورو چې دنه ستانه ورځ کمیږي نو ته مرګ طرف ته نږدې کېږي ګوره ښه زما ټول پښتنو ته خواسته چې چرته هم داسې قصې راځي نو په بل پسې ماشين او تومانچه مر اخلي چې زه به دا وره مدازمه کوم ماته پاتې شو یو طرف ته تا دغه وی شو دغه د دنیا نه رخصت شو او بل طرف ته چې دنه ته ټول عمر په جیل کې یا ټول عمر چې دنه دښمنۍ ستا شروع شو د غزمه خو چې دنه دغه هم قصه مکمل تور باندې ختم شوله د غزمه خو چې دنه دغه باندې شوله او بل طرف ته چې دنه دښمنۍ دی جوړه کړل مرګو دا واقعا غوړې دې باره کې سوي او ته کمنټ ضرور وکړئ.